سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، ډېر زیات ملګري دا پوښتنه کوي چې څوک او څنګه کولی شي چې لوړو زده کړو دپاره یا تحصیلاتي عالي دپاره یو کس فرانسې ته راشي. اکثرا هغه ملګري چې دلته اوسېږي او دوی ورونه یا د دوی خپلوان دا خواهش لري غواړي چې دلته د لوړو زده کړو دپاره فرانسې ته راشي. اکثرا ملګري مانه دا پوښتنه کوي، یا بعضې ملګري چې کوم وطن کې دي اکثرا مانه ملګري په فیسبوک باندې اکثرا په مسنجر کې دا پوښتنې کوي چې موږ غواړو چې دلته فرانسې ته راشو تحصیلاتي عالي دپاره لوړو زده کړو دپاره، نو څنګه کولی شو، کوم شرایط دي؟ نو ملګرو، دغه ویډیو ډېره زیاته اړینه ده. تاسو کولی شئ دغه ویډیو هغه خپلوانو سره شریکه کړئ چې کوم غواړي دلته تحصیلاتي عالي دپاره یا لوړو زده کړو دپاره راشي، یا ستاسو ملګري یا ستاسو ورور یي، ستاسو څوک د فامیل غړی. نو زه غواړم چې په دې باندې یو څو خبرې وکړم. څه وخت مخکې ما په دې اړه باندې یو وړه ویډیو هم جوړه کړې وه. ما ویلي چې زه به تاسو سره د نورې د دې چې کوم معلومات دي، تفصیلي معلومات به زه تاسو سره په نورو ویډیوګانو کې شریک کړم. نو نن غواړم چې لږ تاسو ته تفصیلي خبره په دې باندې وکړم. بل د دې ویډیو ځکه زه اوس جوړوم چې اوس دلته سپټمبر سیشن چې کوم د سپټمبر انټیک یا داخلو چې کوم وخت یې هغه رانږدې دی او دا یو بهترین وخت دی چې یو کس دلته فرانسه کې پانتون کې داخله وکړي یا هغې دپاره دومان وکړي. نو ملګرو، په فرانسه کې چې کوم دی په دوو ژبو کې دلته زده کړې کېږي. پانتون دلته په دوو ژبو کې تدریس کوي چې اول هغې کې فرانسوي ژبه ده، دویم انګلیسي ژبه ده. دلته اکثرا څومره چې دولتي پانتونونه دي هغه په فرانسوي ژبه کې تدریس کوي. ډېر کم داسې پانتونونه دولتي شته، ولې شخصي ډېر زیات دي چې هغه په انګلیسي ژبه کې تدریس کوي. نو هر څوک چې په فرانسوي ژبه کې غواړي چې دلته درس وایي، نو طبیعي خبره ده کله چې دلته راځي یا په خپل وطن کې یا دلته د باید فرانسوي ژبه ووایي، فرانسوي لیول B2 ته ورسوي، هغې نه بعد یې پانتون ته تللی شي. اوس په فرانسوي ژبه کې داسې بعضې ملګري شته چې هغو په وطن کې ما څه ملګرو سره خبرې وکړې چې هغو هلته B1 کړی و، نو یا دلته یا فرانسوي نه یې زده، نو دلته راځي، دلته غواړي چې فرانسوي ژبه ووایي، نو بیا به دی دلته فرانسوي ژبه یو کال وایي او د هغې نه بعد به دی امتحان ورکوي، B2 سکور به اخلي، هغې نه بعد به دی پانتون ته ځي. اوس هغه ملګري چې چا هلته B1 کړی یا B2 کړی، نو دوی راسن پانتون ته داخله کولی شي بیچلر یا ماسټر لیول دپاره، لیسانس یا ماسټري دپاره، نو دی راسن کولی شي پانتون ته خپل اسناد لیږلی شي. او هغه ملګري چې کوم بالکل یو بیخي ویلی دي فرانسوي ژبه، نو دوی به دلته راځي، اول فرانسوي ژبه وایي، اول کال به دوی فرانسوي ژبې دپاره داخله کوي، هغې نه بعد به بیا دوی خپل بیچلر یا ماسټر لیول ته ځي. نو دا چې کوم ملګري غواړي چې فرانسوي ژبه کې درس وایي. اوس راځو انګلیسي والا ته. که چیرې څوک غواړي چې په انګلیش کې دلته درس وایي، هغه که ماسټرز وي، که بیچلر وي، که PhD لیول وي، که هر لیول وي، نو هغې دپاره باید IELTS یا TOEFL ولري، انګلیش پروفیشنسي سرټیفیکیټ ولري. او انګلیش پروفیشنسي سرټیفیکیټ کې چې کوم دی موږ سره دوه معتبر چې کوم ټسټونه دي، امتحانونه دي، هغه IELTS او TOEFL دي. اوس که یو کس ماسټرز ته راځي، نو طبیعي خبره دی به د 6 نه زیات بینډ ولري، باید 6.5 6.5 بینډه ولري یا 6 بینډه باندې هم امکان لري. که بیچلر دپاره راځي، نو 5.5 بینډه باید دی ولري، نو هغې نه بعد دی چې کوم دی په انګلیسي کې بیا درس ویلی شي. ښه، دا خو هغه د دوو ژبو د تدریس خبره وه. دې نه علاوه که یو کس غواړي چې دغه پروسه شروع کول غواړي، دې دپاره باید د ټول خپل اسناد اماده کړي، هغه د تحصیلاتي عالي نه باید تصدیق کړي، ټاپی کړي، د ډیګري، د ټرانسکریپټ، د شهادتنامه، ورسره پاسپورټ کاپي، دا ټول اسناد باید اماده کړي، دا یو ځای کړي او دا د ایمیل په تور باندې هغه کوم پانتون چې د انتخاب کړی هغې ته ولیږي. دې نه علاوه دې سره CV هم پکار ده، پرسنل سټیټمنټ یا موټیویشنل لیټر پکار دی. موټیویشنل لیټر چې کوم دی دا ډېر زیات ښه پکار دی، باید ډېر ښه ولیکلی شي. اوس بعضې ملګرو ته کیدای شي دا پوښتنې چې موټیویشنل لیټر څه ته وایي یا پرسنل سټیټمنټ څه ته وایي. زه په دې باندې ځان هم یو ویډیو جوړوم انشاءالله په راتلونکي کې، خو زه به تاسو ته اوس لږ معرفي کړم. ډېر ملګري به پېژني چې کوم پانتون ته ځي راځي، نو هغو ته به دا معلومات وي. موټیویشنل لیټر یا پرسنل سټیټمنټ چې کوم دی دا یو داسې لیټر تاسو تقریبا د 1500 لغاتو پورې یا 1000 یا 1300 یا 1200 یا 1400 پورې تاسو یو لیټر لیکئ چې په هغې کې تاسو خپل تیر شوي کوم درسونه ویلي، تاسو خپله کاري تجربه لیکئ، خپل راتلونکي پلان تاسو هغې کې لیکئ، هغې تاسو د پانتون په اړه لیکئ، هغې کې تاسو دا لیکئ چې تاسو فرانسه ولې انتخاب کړه، دغه پانتون هم ولې انتخاب کړو، دا کورس تاسو ولې انتخاب کړو، ستاسو څه پلان دی، تاسو تیر شوي دغه یو کال 2 کاله یا څومره وخت چې کېږي تاسو څه کار کوو، څه هم کړي دي،
نو دا ټول تاسو په دې موټیویشن لیټر کې لیکئ. دې کې تاسو خپل ځان ښیئ چې تاسو څومره موټیویټډ یې. تاسو دا هم لیکئ چې تاسو څومره موټیویټډ یې، څومره تشویق شوي یاست چې دغه پوهنتون تاسو مخکې اوسئ، دغه درس ووایئ. که چیرې تاسو دغه ماسټر یا بیچلر ختموئ، ستاسو په راتلونکي به د دې څه اثر وي، تاسو به راتلونکي کې څه جوړېدل غواړئ، څه کولی شئ، څه فایده به لري، ستا وطن کې به تعالی څه فایده درکړي. دا ټولې خبرې دي چې دا ډېرې مهمې خبرې دي، مهمې پوښتنې تاسو دې کې راغونډوئ د موټیویشن لیټر یا پرسنل سټیټمنټ کې. او ستاسو د اډمیشن چې کوم ډېر هغه رول دی هغه کې د پرسنل سټیټمنټ دی. نو ستاسو اډمیشن دغه پرسنل سټیټمنټ باندې ولاړ دی. څومره چې قوي پرسنل سټیټمنټ تاسو لیکئ هغومره به ستاسو چانسز د داخلې ډېري. کله چې د پوهنتون د داخلو کمیټې کله فیصله کوي انټرنیشنل سټوډنټس اپلیکیشن د باندې یا نو هغوی موټیویشن لیټر ته چې کوم د ډېر اهمیت ورکوي، نو تاسو باید ډېر یو ښه موټیویشن لیټر ولیکئ، ځان ډېر ښه موټیویټډ وښایئ په هغه خپل لیټر کې. نو ستاسو د سره داخلي چانسز پیدا کیږي. نو دغه اسناد چې کله تاسو اسناد برابر کړه تاسو پوهنتون ته لیږئ په ایمیل باندې. هغې نه بعد بیا پوهنتون ستاسو د داخلي په اړه تاسو فیصله کوي. هر کله چې تاسو قبول کړئ، دلته بیا یو بله خبره ده چې دلته هر کله تاسو انټرنیشنل سټوډنټ راځئ، دلته بورسونه هم شته او بغیر په شخصي ډول په پیسو هم تاسو راتللی شئ. اوس که چیرې تاسو بورسونو ته بورس طریقه راځي، نو بورسونه دلته مختلف بورسونه دي، ډېر زیات سکالرشپ دي دلته په فرانسه کې، ډېر زیات سکالرشپ دي. نو هغه تاسو ګوګل د طریق نه سرچ کولی شئ، ډېر زیات دي. که چیرې تاسو د سکالرشپ په طریق نه راځئ، نو تاسو بیا فیس او تاسو هغه دلته بودباش چې کوم دی هغه هر څه چې کوم دی هغه په هغه سکالرشپ کې راځي. که چیرې تاسو شخصي ډول باندې راځئ، نو هر کله چې کله تاسو اسناد هغو ته ولېږل پوهنتون ته، هغوی تاسو قبول کړئ چې موږ تاسو له اډمیشن درکوو، بیا تاسو چې کوم فیس دی هغه تاسو نه ایډوانس کې غواړي. دلته اکثرا پوهنتونونه ستاسو فیس ایډوانس کې غواړي. که پوره نه غواړي نو 50% چې کوم دی تاسو نه ایډوانس کې فیس غواړي. که چیرې تاسو فیس ایډوانس کې ورکوئ، دا ستاسو په ویزا اپلیکیشن باندې بیا یو ښه اثر غورځوي. نو دې دپاره تاسو ایډوانس کې ټول فیس ورکولی شئ. دا ستاسو یو پلس پوینټ دی په ستاسو دوسیه باندې، ستاسو په کیس باندې یو ډېر پلس پوینټ دی. هر کله چې تاسو بیا سفارت ته ځئ ویزا دپاره، نو بیا دا ډېر ښه رول لري. هر کله چې بیا تاسو قبول شوئ، دوی تاسو له ویزا لیټر راولېږو، یعنې اډمیشن لیټر یې ته فاینل راولېږو. هغې نه بعد بیا تاسو سفارت ته ځئ او سفارت کې تاسو بیا سټوډنټ ویزا دپاره تاسو ډمان کوئ، هغې دپاره اپلای کوئ. او هر کله چې تاسو قبول شئ، بیا تاسو سفر کوئ. نو دا یې هغه پروسه ده. دې نه علاوه ډېر یو مهم بل شی چې کوم دی هغه دا دی چې تاسو باید بینک سټیټمنټ وښیئ، بانکي حسابي وښیئ. اوس اکثرا ملګري په بانکي حسابي به هم زه بیا ځان له یو جدا ویډیو جوړه کړم، خو اوس هم تاسو ته څه نه څه معلومات در کوم. بینک سټیټمنټ تاسو په خپل نوم باندې هم ښودلی شئ، د پلار نوم باندې هم ښودلی شئ. بینک سټیټمنټ دې کې تاسو دومره روپۍ ږدئ څومره چې ستاسو دلته د یو کال مصارف راځي، ستاسو د بودباش، د خوراک، پوشاک څومره مصارف راځي، هغې مطابق تاسو پیسې پرې هغې خپل اکاونټ کې ږدئ. بل که چیرې ستاسو مثال یو کس دی، د هغه مثال 6,000 روپۍ د هغه فیس دی د یو کال کورس، او هغه چیرې 3,000 ورکو، نو په تاسو په خپل اکاونټ کې باید هغه پاتې تاسو باندې 3,000 روپۍ شوي. 3,000 جمع چې ستاسو د یو کال څومره مصارف یا هغومره پیسې د هغې مطابق به تاسو پیسې ږدئ په خپل اکاونټ کې. اوس اکثرا ملګري بیا هم دوی ته دا سوال چې یعنې یو اماونټ څومره. زه به تاسو له دې مثال داسې درکړم، دلته چې کوم دی دولت یو اسټیمیټ یو اندازه لګولې ده چې یو کس په پاریس کې اوسیږي، نو هغه مثال 8,000 یورو مثال د هغه د کال مصارف وي، مثال واخلئ 8,000. نو ستاسو 8,000 خو ستاسو د یو کال مصارف شو. اوس ستاسو 6,000 فیس ته لکه څنګه چې مخکې ما یو مثال درکړو، 6,000 کې تاسو 3,000 جمع ورکړي دي، تاسو باندې 3,000 پاتې شوي. نو 8,000 ستاسو د یو کال مصرف، 3,000 ورسره نورې جمع کړئ، 11,000. یعنې تاسو به د 11,000 یورو مطابق تاسو پیسې هغومره پیسې به تاسو په خپل اکاونټ کې پرېږدئ. یا مثال تاسو 6,000 فیس تاسو ټول 6,000 جمع کړئ، پاتې شوي دغه 8,000 د فیس پوهنتون فیس خو یې ټول جمع کړو. اوس پاتې شو تا باندې د خوراک او د بودیباش او د دې چې هغه 8,000 کوم دلته دولت ټاکلي ستا دپاره، هغه مقدار به هغومره به ته بیا خپل اکاونټ کې ږدې، یعنې 8,000 یورو. که یو کس ته مثال هغه 6,000 فیس دی، هغه 1 روپۍ هم نه ده ورکړې، نو 6,000 جمع 8,000 به ورسره جمع کړې 14,000. نو هغه به 14,000 بینک سټیټمنټ دي. باید ستا مکمل مصارف، ستا د پوهنتون، ستا د خوراک، ستا د پوشاک، ستا د اوسېدو، باید ټول هغې مطابق هغومره مصارف تا سره په اکاونټ کې پروت دي. بل دغه اکاونټ کې چې کوم پیسې تاسو ږدئ، هر کله چې تاسو ویزا واخیسته دغه پیسې بیرته تاسو راوباسئ، ځان سره دلته راوړئ. که د اکاونټ د طریقې ځان له ټرانسفر کوئ، دغه ستاسو په نوم وي، تاسو دغه په وطن کې په هر بانک کې تاسو اکاونټ خلاصولی شئ او دغه روپۍ کېښودلی شئ، د پلار په اکاونټ کې هم اچولی شئ.
نو دغه بانک سټیټمنټ ډیر زیات ضروری دی ځکه چې دینه دا معلومیږي چې یعنی تاسو دومره وس لرئ دومره مطلب تاسو دومره یعنی خپل پیسې خپل برداشت کولی شئ خپل ځان خپل ساتلی شئ خپل خوراک او د بودیباش او د دې پیسې چې کوم دی هغه تاسو سره شته دی تاسو خپل ځان خپل سپورټ کولی شئ او دې نه علاوه هغه ملګري چې کوم دلته لکه څنګه چې ما وویل چې غواړي په انګلیش کې دلته تدریس وکړي په انګلیش کې دلته وبخښئ درس وایي نو دوی دپاره آیلس یا ټافل ډېر ضروري دی دوی اول آیلس یا ټافل امتحان ورکړي خپل سکور دی برابر واخلي هغې نه بعد بیا دوی پوهنتون ته خپل اسناد لیږلی شي هر پوهنتون چې دی دوی انتخابوي هغه پوهنتون په پاڼه باندې هغه ورکړي دي چې مثال ماسټر دپاره ځي ماسټر لیول دپاره هغوی خپل سکور یې خپل شرایط دلته لیکلی دی که بیچلر د پاره راځي نو هغې باندې هم د آیلس خپل سکور او خپل شرایط ورکړي پنځم غواړي شپږ غواړي بعضې پوهنتونونه دي هغه شپږ بینډه حتی بیچلر دپاره غواړي لیسانس دپاره غواړي بعضې دي هغه پنځم غواړي کیدای شي پنځه هم کې پیدا شي نو دا تاسو چې هر پوهنتون ته غواړئ چې داخله وکړئ هغه پوهنتون اول وګورئ هغه ویب سایټ ته لاړ شئ او هغې کې هغه د آیلس یا د ټافل سکور چې کوم دی د هغې شرایط وګورئ چې تاسو نه څومره بینډ غواړي نو هغې مطابق به تاسو پلان کوئ هغې نه بیا تاسو لاړ شئ امتحان ته ځان رجسټر کړئ آیلس یا ټافل امتحان لپاره امتحان ورکړئ او کوشش وکړئ چې ښه سکور واخلئ دې نه علاوه که چیرې هغه ملګري چې دوی په درس کې یعنی دوی ګیپ معنا په دې باندې چې یعنی یو کس دی هغه په 2018 کې فارغ شوی اوس 2021 دی 2 کاله 3 کاله مخکې کېږي چې فارغ شوی دا 2-3 کاله د څه کول دغه ګیپ باید تاسو ډک کړئ مثال که تاسو کار کړی باید تاسو سره ایکسپیرینس لیټر وي تاسو سره هغه د کاري تجربې لیټر وي هغه تاسو ځان سره پوهنتون ته ولېږئ سفارت ته ځان سره اوسئ هغه یو ثبوت که تاسو هر څه کړي په دغه یو کال کې یا 2 کاله چې تاسو څومره د مطالعې مطلب تاسو په 2015 کې فارغ شوي دا 15 کاله تاسو څه کول باید د دې تاسو سره ثبوت وي نو څومره چې کم ګیپ وي هغومره چانسز زیاتېږي د کامیابۍ هغومره ستاسو په دوسیه باندې یو پلس پوینټ دی یو ښه اثر غورځېږي بل ځکه چې څومره ته فرش فارغ شوی د مکتب نه یا د پوهنتون نه د بیچلر نه بیا ماسټرز ته ځي دومره بهتره خبره ده یو کس د مکتب نه تازه فارغ شوی دی او دی بیا ځي دغه ته د بیچلر دپاره ځي پوهنتون ته ځي نو دا ډېره ښه خبره تاسو په اپلیکیشن کې د هغه پلس پوینټونه دي باندې ستاسو داخله ستاسو ویزا د هغه پوینټونه چې دي باندې ستاسو داخله ولاړه ده ستاسو ویزا په دې باندې ولاړه ده نو بل دغه ګیپ باید تاسو پوره کړئ تاسو ایکسپیرینس لیټر تاسو باید ورسره اټیچ کړئ تاسو چې هر څه دغه منځ کې کړي که تاسو کورسونه ویلي دي منځ کې د هغې لیټر د هغې ثبوت باید تاسو سره وي ځکه نه پوهنتون نه سفارت دلته د خولې خبره منلی کېږي باید تاسو سره ثبوت وي تاسو سره لیټر وي چې تاسو څه کړي دي تاسو سره یو ډاکومنټډ ثبوت وي چې هغه تاسو مخکې کوئ سفارت ته هم مخکې کوئ پوهنتون ته هم مخکې کوئ تر څو ستاسو کومه دعوه چې ده کومه خبره ده هغه ثابته شي نو ملګرو دغه عمومي یو څه معلومات تاسو له ما درکړل په دې مې دغه ویډیو وړه جوړه کړله لږ زر مې تاسو دغه معلومات درکړل انشاءالله دا معلومات به زه بیا هم تاسو له په ویډیو تقسیم کړم یو ویډیو به پرې جوړه کړم تفصیلي معلومات به درکړم که تاسو هر څوک د دې په اړه باندې هر څنګه پوښتنه لرئ تاسو ما دلته کمنټ کې خپله پوښتنه پرېښودلی شئ دلته هر څوک چې غواړي دلته لوړو زده کړو دپاره راشي یا کولی شي دوی کولی شي دلته پوهنتون ځان ته انتخاب کړي او دلته راشي که دوی په انګلیش کې درس ویل غواړي او که په فرانسوي ژبه کې درس ویل غواړي یو خبره ده چې اکثرا ملګري دا پوښتنه کوي چې په فرانسوي کې څه فرق لري او په انګلیسي کې څه فرق لري هیڅ فرق نشته دی په فرانسوي ژبه کې به طبیعي خبره تاسو به یو نوې ژبه زده کوئ یو کال به تاسو مثال که په انګلیسي کې تاسو وایي تاسو په 4 کاله کې وبخښئ 3 کاله دلته لیسانس دی تاسو 3 کاله کې فارغېږئ که چېرته فرانسوي کې دا به 4 کاله اخلي ماسټري کې تاسو په انګلیسي کې 2 کاله کې فارغېږئ نو که فرانسوي کې تاسو 3 کاله کې فارغېږئ یو کال تاسو چې کوم دی هغه اضافي مصرف کېږي هغه تاسو اضافي فرانسوي ژبه وایي او یو کال چې فرانسوي ژبه ووایي هغې نه پس تاسو امتحان ورکوئ امتحان نه بعد چې کوم دی تاسو بیا خپل لیسانس یا ماسټرز پروګرام ته پوهنتون ته ځئ مخکې او هغه مخکې جاري ساتئ نو دغه فرق راځي بل فرانسوي ژبه کې که چېرې تاسو درس ویل غواړئ طبیعي خبره ده دلته دغه ملک خپله رسمي ژبه فرانسوي ده نو ځکه خو ډېر پوهنتونونه دولتي پوهنتونونه فرانسوي ژبه کې دي که تاسو یو ښه پوهنتون ته راتګ غواړئ نو اکثرا خاص کر بیچلر والا چې کوم دي
نو که پانتون راته غواړي تاسو دولتي پانتون ته راشئ او دولتي پانتون چې کوم دی هغه بیا په فرانسوي ژبه کې دی. په ماسټرز کې بیا لږ زیات په انګلیسي کې پیدا کیږي، یا ماسټر لیول چې کوم دی هغه ډېر په انګلیسي کې پیدا کیږي. بعضي دولتي پانتونو کې هم په انګلیسي کې شته دی ماسټرز. نو دغه انتخاب تاسو خپل دی، تاسو خپل انتخاب کولی شئ، خپل وړتیا ته وګورئ، خپل سکلز ته وګورئ، هغې نه پس فیصله کولی شئ چې تاسو په کومه ژبه کې وایي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې په وطن کې موږ تاسو یو غلط کار دا روان دی چې یو کس دی هغه د حقوقو نه فارغ شوی، لیسانس به ویلي، بیا به داسې ماسټري په بزنس کې کړي، بزنس ایډمنسټریشن کې. یو کس دی هغه به فارغ شوی د کمپیوټر ساینس نه، ماسټري به په MBA به کړي، یعنی په بزنس ایډمنسټریشن کې به ماسټري کړي. دلته چې هر کله په خپل وطن کې تاسو هر څنګه کولی شئ. اول خو دا ډېره لوجیکل یو منطقي خبره هم نه ده، دا یو منطقي او یو صحیح پرمختګ هم نه دی. تاسو چې بیچلر په څه کې کړی دی، ماسټر هم باید په هغه کې وکړئ، په خپل فیلډ کې لاړ شئ. موږ تاسو تل کوشش کوو، ډېر زر هم ذهن دا بدلېږي چې په دې کې روپۍ ډېرې دي، په دې کې کارونه ډېر دي. په هر لیول کې چې تاسو کوم کې تاسو انټرست لرئ، په څه کې تاسو بیچلر کړئ، په هغه کې تاسو ماسټر وکړئ، ماسټرز وکړئ. بل چې ایز ا انټرنیشنل سټوډنټ تاسو دلته کله فرانسې ته یا بل کوم اروپایي هېواد ته یا بل هېواد ته کله تاسو سټوډنټ دپاره ځئ، هلته اپلای کوئ یونیورسټي دپاره، چې په څه کې بیچلر تاسو کړی، باید ماسټر هم ستاسو هغه کې ستاسو سټډیز باید ریلیونټ وي. داسې نه وي چې هغه مثال ته بیچلر په یو شي کې کړی، ته ګمان کې بل څه دپاره، نو دا هېڅکله هم پانتون تاسو ته داخله نه درکوي، بل ویزه هم نه درکوي. چانسز تاسو کې ډېر به انتهایي زیات ضعیفه کېږي. نو تاسو خپل فیلډ کې خپل چې کوم تاسو بیچلر ویلی او بیا په څه کې تاسو کار کړی، دغسې ماسټرز هم په هغې کې وکړئ، تاسو کولی شئ. نو مننه ملګرو، زما په نظر دغه معلومات وه. ما لږ زر دغه معلومات سرسري تاسو ته راغونډ کړه، دغه لږ سرسري معلومات مې تاسو ته درکړه. تاسو د دې په اړه که هر څوک هر څه پوښتنه لري، نو تاسو ما سره په کمنټ کې خپله پوښتنه شریکولی شئ، او په راتلونکي وخت کې به زه په دې اړه باندې تفصیلي ویډیو جوړې کړم، بل ویډیوګانې جوړې کړم. بل دا دی چې دغه کومې موضوعګانې ما دلته سرسري تاسو سره شریکې کړلې، په دې به هم انشاءالله زه ځان له په پرسنل سټایل به ځان له ویډیو جوړوم، په بانکي حسابي به ځان له ویډیو ورته جوړه کړم، په پانتون انتخاب به ځان له ویډیو ورته جوړه کړم، په کورس انتخاب ورته ځان له ویډیو جوړه کړم. نو بغیر دغه اسناد تاسو دا پروسه څنګه کوئ، دې ورته ځان له ویډیو جوړه کړم. انشاءالله په دې به هم زه په راتلونکي وخت کې ځان له تاسو ته او تفصیلي ویډیوګانې جوړې کړم.